افغان کرکټ سره د خلکو بېکچې مینه. زنده‌باد افغانستان. ملي لوبډلې نړیوال جام ته د تمریناتي لوبو په لړ کې پاکستان ته تاریخي ماتې ورکړه او په دې سره یې خپل مورال نور هم قوي کړ. په خوست کې د کرکټ څارونکي وایي افغانستان په تیرې بریا سره نړۍ ته وښودله چې سترو لوبډلو ته ستونزې جوړولی شي. او په دا کومه لوبه چې ترسره کړه د دوی مورال بیخي جګېږي په دې سره، ځکه چې د یوې داسې لوبډلې په خلاف چې لوبغاړي په مکمل هغه د په رینکینګ کې په غټو سټیجونو کې دي، په غټو برخو کې دي، نو زموږ کوم لوبغاړي چې دي واقعا ښه لوبه یې ترسره کړه. نو زموږ څخه هم مقابلې لوبډلې چې موږ نوې ګڼي نو دوی به هم ډېر په خپل هغه مورال کې تغییر راغلی وي، ډېر به بدلون پکې راغلی وي. نو نړۍ یو بل ډول فکر وکړو د افغانستان پر خلاف، د افغانستان پر وړاندې، او دغه ثابته کړه افغانستان د نړیوالو لوبډلو ته چې موږ ورلډ کپ ته راغلی یو او دغلته به ستر لوبډلو ته ماتې ورکړو. ویګنۍ لوبه چې وه دغه ډېره وخت ښکلې لوبه یې وکړه. موږ افغان کرکټ لوبغاړو چې وه دغه یوازې موږ دپاره نه هېرېدونکې لوبه وه چې د موږ نه د پاکستان نه موږ ته وګټلی دې خلکو نه. دوی وایي پخوا افغان لوبغاړي یوازې د مقابل لوري په کرکټ کې د سترو نومونو څخه ویره درلوده، خو اوس حالت بدل شوی. د پاکستان سره تر بریا وروسته دغه لوبه د هیواد په هره برخه کې په ملي اتڼو سره ونمانځل شوه. خو خلک وایي د کرکټ له بریا وروسته د خوښي په ډزو نه په خیراتونو سره ونمانځل شي. دوی به اکثره وخت له دې ستونزې سره مخ وي چې هغه غټ لوبغاړی دی، یا به نوم اورېدلی وهاب ریاض بال راته کوي، یا حفیظ دی بالونه ورته کوي، موږ به یېرېدلو، یا شیب ملک دی بالونه ورته کوي، خو اوس هغه دوی له هغه سټیج نه راوتلي دي. خاص کر چې موږ په ډزو سره لمانځو، دا یو ډېر بد کلتور دی، بد دود دی. تر څو پورې چې موږ دغه شي ته د پای ټکی کښېنږدو تر هغې پورې سوله نه شي راتلی. هوایي مرمۍ دي دغه بیا په نورو مسلمانانو باندې راغورځي چې هغې نه بیا ډېر غټ مشکل رامنځته کېږي. له پاکستان څخه د بریا ترلاسه کول نه یوازې د افغان لوبغاړو بلکې د هر افغان هیله او غوښتنه وه چې بالاخره پاکستان له افغانستان ماتې ومنله. نړیوال جام ته د تیاري بله لوبه افغانستان راتلونکې دوشنبه له انګلند سره لري.